عزیزان یوه مسله ده چې هغه د ښځو مسله ده د لمانځه. زموږ د ښځو د لمانځه فرق شته، یعنې د نارینهو د زنانو په لمانځه کې فرق دی هغه شته. دا ولې؟ هغه وجه دا د عزیزانو د ښځې خپل نوم عورت دی. او موږ ښځې ته عورت وایو، عورت وایي پردې ته، ستر. ته به دا خپل ستر چې دی هغه پټوې، لکه موږ وایو چې د نارینه ستر چې دی عورت چې دی هغه د ناموس تر ګوډو پورې دی، د زنانو تر کومه ځایه پورې دی. څنګه دی؟ نو خو معلومه دا شوه چې د ښځې نومګر سره د هغه خبره شوله. اوس به ښځه راولاړېږي په داسې انداز به لمونځ کوي چې فرض ما داسې، سنت ما داسې، واجب ما داسې، او پردم د مابین د سره داسې. صحیح سلو. اوس بعضې اوس خو نوی جدید دور شو وروره، واسه دا زموږ ته د مسجدان لره دا کم شاهي مسجد یې بولې، فیصل مسجد یې بولې، کم یې بولې، هلته ښځې راځي د نارینهو و څنګ ته درېږي. په یوه جومات کې امام جومات ورکوي، ښځه راله د سړي و څنګ ته څنګ پر څنګ ودرېده، په مابینځ کې یوه ذره پردم نه وله، د نارینه لمونځ چې دی هغه څه نه صحیح کېږي. و دا ښځې راشي هغه فیصل مسجد لره ورسي، مابینځ کې یوه رسۍ جار کړې ده، په دې خوا زنانې ولاړې دي، په هاخوا باندې ښځې ولاړې دي. و د دې ښځو نستوړی چې دی هغه مطلب آپ دی نیمایي دی، په هیڅ صورت یې لمونځ نه صحیح کېږي. خوا دې نه مې ورکړی دی چې زه لمونځ کوم. په اسلام آباد کې بیا دغه بزرګانې معلومېږي چې دی راغلې لمانځه، نور خلک په نورو کیسو باندې اخته وي. صحیح شو. بیا بله مسله دا ده چې زنانې چې دي که د دې سر یعنې د سر ویښتان څلرمه حصه ښکاره وله، د ښځې لمونځ نه صحیح کېږي. 20 واره لمونځ وکړې لمونځ نه صحیح کېږي. یا که چیرې ښځه داسې وه هغه نری چادر چې دی هغه یې پر سر کړی و، د ښځې د سر ویښتان بیا د بید ډېر معاف وي، دا ښکاره کېدل معلومېدل، بیا هم د دې ښځې لمونځ نه صحیح کېږي. یا د هغسې د دې بدن مطلب کپړې نری ولې بدن تر ښکاره کېدی، بیا هم د دې لمونځ چې دی هغه نه صحیح کېږي، نه شي کولی. اوس خبره دا د عزیزانو زموږ مذهب دا دی، امام صاحب رحمه الله د پردې هم ډېر خیال ساتلی دی، د فرایضو هم ډېر خیال ساتلی دی. اوس ما ورته چې کله نیت کوو، ما ورته به غوږو لره ګوتې وړو، معنا دا ده چې تر غوږو یې لوړوم، غوږو دا نرمې حصې پورې دا بټې ګوتې وړل، لګول نه لګول ضروري نه ده چې ته به خامخا غوږو سره لګوې. ابه کوچنیوالي خو موږ سبقان کوچنیانو ته ویل خالي دا لاره مې ورښوله، انا موږ اوس خامخا سپین ږیري خلک دي وروره غوږو ته یې ګوتې نیولې، هلکه مه کوه د خدای دپاره، سپین ږیری سوې در اوس یې دا تورې تا نو کوي زده، دا د لمانځه سنت ده، دا ما ورته ته الله او رسول الله ښوول، در دې ځایه لاس پورته کول. صحیح شو. تر غوږو پورې دا ستا بټې ګوتې سر چې دی هغه ورورسېږي. اوس د زنانو دپاره به دا څنګه نیت تړي؟ زنانه به خالي تر دا خپلې وږې پورې لاس پورته کوي، لاس به ډېر تر غوږو نه پورته کوي. په دې کې تر غوږو پورته کول پرده کمیږي، او چې څونه د دې ښځې لاس چې شي تر دې وږو پورې پرده چې د هغه سته. بیا د ښځې لاسونه چې دي هغه په هغه چادر چې کوم دی په هغه کې پټ. صحیح ده. د نارینهو دپاره دا رقم نه ده جایز. که ډېره مجبوري و ډېر یا خو بل ټیک ده صحیح ده، کنې عام طور دی به لاسونه خامخا تر پټو راباسي. د زنانو دپاره تر دغه مطلب وږو پورې به لاس پورته کوي، زیات نه. او زما او ستا لاس چې ما ورته پورته کوو دغه بغلو څه مې دا لاس لیرې دی، د زنانو خو به لیرې نه وي، بلکل به د ځان سره لګولی، په دې کې پرده ډېره. او بیا چې دغه ما او تا خو چې لاس پر نامه نوسوو، د زنانو دپاره دا دی چې پر سینه باندې ونیسي، لکه اهل حدیث چې کوم لمونځ کوي او نو اوس د دوی لاس چې دی هغه پر سینه پروت دی. صحیح خبره ده، هېڅ مشکل، هېڅ پریشاني، هېڅ جګړه مابین نه مه راولئ. خپل لمونځ په هېڅ صورت مه پرېږده. زه به خپل لمونځ په هېڅ صورت نه پرېږدم. ابله زیدوال خان راغلي سلفیانو، خیر ډېر مجلس مې سره وکړ، بیا د رب الیدین په باره کې ما ویلې که د بابا او د نیکه او د ور نیکه هغه وخت سلفیان را روان یاست بیا یې پرېږدم، 20 واره زه درته وایم چې دا مه کوه، او که نه یې اوس زما اراده ده نو یې مه کوه. ولې؟ یعنې که تا دا شی شروع کړي نو تا ته اجازه میلاو شو، تا آزاد شوې، سبا کېدلی شي نورې خبرې چې دی هغه پکې راولي، ځکه ته خو علم لرې نه. صحیح شو. که یې د پلارو نیکه څه پرېږده یمه، او که نه یې نو اوس یې مه کوه. ولې که ته شروع کړې نو ستا پلارو نیکه خو نه و کړي، هغه چیش بولي. که ته بغیر د رب الیدین لمونځ نه صحیح کېږي، او نو ستا مور و پلار چې ته یا مړه شوي دي یا ژوندي دي هغو نه کول، نو د هغو لمونځ صحیح دی که یا؟ نو لحاظه جنجال مه جوړوه. که یې پرېږده یمه او که نه بیا یې کوم، بس خبره خلاصه ده. اوس به دا لاسونه دا زنانه پر دا سینه باندې نیسي. ما او تا چې لاسونه نسو دا 3 ګوتې دا د ګړۍ پر ځای راولو،
دا کښنۍ ګوته دا بټه ګوته دا مطلب دا لاس ټینګ ونسو د زنان دپاره دا خبره نه ده. زنانې به راولاړېږي دا خپل لاس ګوتې بې بندې دا دغه و د ګوتو سر چې دا لاس دی صحیح سو پر دا باندې به مازې لاس را رسوي. په دې کې د دې ډېره پرده ده چې څومره ښځه په پرده کې هغومره د دې د لمانځه خبرې چې دي هغه برابر دي امام صاحب په مذهب باندې. او بیا چې کله مطلب دا رکوع لره ځي په رکوع کې به دا څه چم کوي ما او تا خو چې رکوع لره ځو دا زما او ستا سر ملا ټول یوه تخته ده د زنانې دپاره دا رقم په کار نه دي. او که نه منئ تاسو وګورئ عزیزانو چیرې په حرم شریف کې په کم ځای کې دا ښځې خو نو د نارینهو سره ځان برابرول غواړي صحیح ده په دې ته نه برابرېږي. الله نه که غوږونه وایي زه د سترګو چمنه کوم یا سترګې وایي زه د غوږو چمنه کوم دا کېدلی شي. نو چې ښځه وایي زه د نارینه چمنه کوم نارینه وایي زه د ښځې چمنه کوم غلطه خبره ده. بیا که چیرې ته وایه زه نارینه یم زه زنانه نه یم نو بیا الله زنانه پیدا کړې نه یم. که نارینه دی هغه وایي زه زنانه یم نو بیا ته الله رب العزت نارینه پیدا کړی نه یم. بچ الله څه کړي دي هغه امن سلم نه که زه بدلېدل وغواړم دا نشي کېدلی. مولانا شفالي تانوي صاحب لیکلي دي په امریکا کې وخت داسې ده نن سل کاله مخکې خبره ده په امریکا کې ښځو سرونه خریل شروع چې نارینه یې کوي موږ یې ونسو کولی د دوی ژرې بیا را شروع شولې ژرې راغلې بېرته دا خبره واپس واخیستله. یعنې الله رب العزت چې شی پیدا کړی بغیر د حکمت یې پیدا کړی دی. زه کمپیوټر والا غلط نه بولم یاره څونه په حکمت یې کار کړی دی چې دی مخلوق دی کمپیوټر هم مخلوق دی دی انسان دی. انسان زر غلطي کیږي دلته زه په کمپیوټر کې یوه غلطي نه راباسم چې حالانکې انسان جوړ کړی دی نو چې الله یو شی جوړ کړی ته څنګه غلطي پکې راباسي. نو لہذا ایمان ختم دی ایمان سته نه صحیح سلو. بیا اوس چې کله دا زنانه رکوع له راولاړه دا به په رکوع کې دا ګوډې چې ما ورته نسو ټینګې دا به دا رقم نه نیسي. زما ستا خو دا ګوتې خلاصې ګوډې مې ټینګې نیولې دغه ملا مې یوه تخته یي. زنانه به مازې دا سر لږ خشه به دا پښې کږوي دغه د ګوتو سرونه به ګوډو ته رارسوي چې مکمله دا داسې هم نه لکه د نارینه ده او داسې هم نه لکه ولاړه دا د زنانې چې شوله دا د دې رکوع شوله. اوس چې کله دا د رکوع سره راپورته سو بیا سجدې له راولاړه په سجده کې دا ترتیب دی چې راولاړېږي به چې دا ولاړه دا د اول چې کښېني چې کښېنستله دواړې پښې د یو طرف ته وباسي رسته طرف صحیح سلو چې ویستلې اوس خبره دا ده دا د رکوع سجدې له راولاړې سي. په سجده کې خو ما او تا چې کله ولاړو دغه لاسونه مې د بغلو څخه لرې دي دا بې لرې کوي نه زما او ستا دغه نس او دا زنګنونه دا سره لرې دي ښځه به دا رقم نه کوي. زنګنونه او نس دا به سره لګوي لاسونه د خپلو بغلو سره لګوي او بالکل به راټوله موږ چې رکوع سجدې له راولاړ سو زموږ دغه لاندې مطلب دا زما او ستا در سینې لاندې ځای خلاص سي د دوی د به داسې نه وي بالکل سره راټوله لکه زموږ ته پخوانۍ زنانې سپین سرې چې به کمې وې هغو به لمونځ کوئ اوس هم سپین سرې دا خو دا نور نوې دنیا د فیسبوک دنیا راله هغه نجونو هم دا رقم لمونځونه شروع کړو. تو خدای ته ووایه چې دغه زما او ستا خور یا لور داسې رکوع کوي لکه نارینه څنګه خبره ده او که دا سجده هغه رقم کوي څنګه ده خوند نه کوي. او لحاظه ته به داسې کوي. بیا چې کله مطلب دا خو اوس لمونځ د هغه رقم شو چې کله بیا پر اتحیات کښېنستله بالکل لاسونه به داسې نه وي چې دا ګوتې غوړولې دي او لاسونه به ما ورته خو په اتحیاتو کې لاسونه د دغه څه لرې که چیرې یوازې وو